ګرانو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو په روغ او جوړ وئ. ګرانو مینوالو، لکه څه ډول چې تاسو ته به معلومه وي څه شېبه وړاندې په فیسبوک همداشانته په نورو سوشل میډیاو باندې د یوسف جان اتمازئ په اړه باندې د مرګ خبر خپور شو. اگر که یوسف جان اتمازئ په خپله نه دی وژل شوی، خو په میډیاو کې داسې راپور راغی چې هغه نن په پېښور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. څو شېبې وړاندې هغې په خپل وال په خپله لیکلي وو چې هغه نه دی وژل شوی. په سوشل میډیا باندې زما د مرګ پیک خبر چلیږي، دې کې هیڅ حقیقت نشته. زما هغه ټولو پښتنو ته ګزارش دی چې دا داسې قسمه بنیادي پوسټونه نه دي ډډه وکړي او دا چا باره کې هم داسې پوسټ مه کوئ. ښاغلي اتمازئ په خپل وال باندې دغه لیکنه کړې ده او که هغه وایي چې دی وژل شوی نه دی، خو په سوشل میډیاو باندې د هغه د مرګ خبر خپرېږي. مینوالو، د کره او نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نور ټول معلومات هم تاسو ته په وخت باندې ورسیږي. مننه.